بسم الله الرحمن الرحیم. اکثر مرګري دا شکایت کوي چې زموږ ماشومان اورانه کوي، خبره نه مني او مور ته په کور کې پازاب وي. داسې نور مشران ته شکایت کوي. د سیدنا انس بن مالک رضی الله عنه نه یو روایت راغلی دی د احادیثو په کتابونو کې چې یو ساروی وي یا ماشوم وي او اړي کوي، اورانه کوي، خبره نه مني، داغه په وخت کې د سورۃ آل عمران 83 نمبر آیت اولولي. ان شاء الله تعالی دا ماشوم با د مور پلار خبره منون کې شي، مدرسې ته هم په ټیم ځي، سکول ته هم په ټیم ځي. او که یو ساروی وي او په پيو کې ورانه کوي یا غوی قلبه کې ورانه کوي، نو د غوجل نه او ګنده ځای نه به را پرانیزي، پاک ځای کې به ودرې او په وخت کې به ورته دا آیت اولولي. دا آیت د سورۃ آل عمران داسې ده: افغیر دین الله یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها والیه یرجعون. د اسلم کې به د ساروی یا که ماشوم د مولو داغه تصور کې او په خیغ وخت کې به دا آیت دغه ماشوم ته یا د ساروی ته وي. ان شاء الله العزیز په برکت د دې کلام د الله با دا مشکل حل شي. زما د طرفه څومره رونه خویان دي چې دا مبارک آیت اوري، دا وظیفه اوري، هغې ته مکمل طور اجازت.